الصلاة والسلام عليك أي مصطفى الصلاة والسلام عليك أي مصطفى ترنام دي صدق شم أي نبي خير الورى د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زمونږ په کورونو کې أي نبي خير الورى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې. قدرمنو اوریدونکو په تیرې خپرونه کې په دې باندې وغږېدلو کله چې د خپلو اولادونو نه یوه اشتباه او تیروتنه وینئ په مجازاتو باندې لاس مه پورته کوئ چې کوتک راواخلئ او هغوی ووهئ، بلکې هغوی ته تعلیم ورکړئ، د هغه تیروتنې او د هغې بدې کړنې د عواقبو نه خبر کړئ. کله چې ابو سلمه شهید شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې له کونډې ام سلمه سره نکاح وکړه او واده یې وکړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي دا د دې کونډې زوی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بچي غوندې تر خپل کفالت باندې ونیولم، زما روزنه یې کوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په یوې کاسه باندې ناست وم، ډوډۍ مې خوړله، خو کله به مې د کاسې یو ځای ته لاس اوږد که، کله به مې د کاسې بل ځای ته لاس اوږد که، د خپلې مخې نه ما خوراک نه کوه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام زه په خپل غیږ کې ونیولم او داسې راته وفرمیل، د بخاري حدیث دی، یا غلامو سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک. ای زویه چې کله ته خوراک کوې نو د خوراک په شروع کې بسم الله ووایه، همدارنګه په ښي لاس دې خوراک کوه او له خپلې مخې څخه یې خوره. تاسو ته وایم که تاسو د یوې ښځې خاوند اوسئ او هغې ښځې ځان سره څه بچیان هم راوستي وي او هغه بچیان یې په ناوړه توګه خوراک وکړي، تاسو به د هغو سره څه وکړئ؟ هغه به یا بلکل ځان سره په کاسه کې پرېنږدئ یا به هغو ته سخت مجازات ورکړئ. مګر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کار ونک. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چلند داسې یو کار وکړ چې د دغه کوچني چې عمر یې له 6 کلونو نه بره نه وه، دغه پیښه بلکل هیره نه کړه. دغه کوچني به دغه پیښه یادوله چې موږ ته د دغه حدیث روایت کړی. په دې ځای کې به مجازات، تیروتنه او اشتباه وای، ځکه چې موضوع یوازې دا نه ده چې کوچنی په ناسمه توګه خوراک خوري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ستونزې ریښې ته ځان ورسوه او هغه دا چې دغه کوچنی هلک یتیم دی، د پلار د نشتوالي د احساس له امله په هغه کې د طمع صفت ظاهریږي، غواړي چې هر څه ترلاسه کړي، ځکه چې یوازې دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر دې باندې پوه شه، له همدې امله یې مجازات نه که، بلکې الله رب العزت یې ورته یاد که او داسې ویلې چې یا غلام سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک. تاسو ګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې روزنې ته که موږ او تاسو خپل اولادونه داسې وروزو لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې کړي دي، کله به بیا هم تیروتنې ته لاس اوږد نه کړي. خو موږ څخه تر ټولو اسانه طریقه څه شی د کوتک چې پې پورته کوي وهد؟ نه، دا سمه طریقه نه ده. همدارنګه پلرونو او میندو ته دا وایم چې تاسو به داسې نه کوئ چې ځینې اولادونو ته جزا ورکړئ او ځینې به پرېږدئ. داسې به هم نه کوئ چې څه راوړئ د بازار نه بعضې اولادونو او ځینو ته یې ورکوئ او ځینې ته یې محروموئ. داسې هم مه کوئ. یو سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی
غواړي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې باندې شاهد ونیسي چې خپل مال د خپل یو زوی ته ورکوي. کله چې دا خبره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یاده کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا ته نور زامن هم لرې؟ هغه سړي ویلې هو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا هغوی ته دې دا ډول ورکړي دي؟ یعنې کم شی چې غواړې دې بچي ته ورکوي چې ما پې شاهد نیسي داسې څیزونه دې هغه نورو زامنو ته هم ورکړي؟ هغه سړي ویلې نه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل نو یو بل څوک پرې شاهد ونیسه، زه د دې شاهد کیږم نه. د خپلو لویو او وړو بچیانو ترمنځ د عدم عدالت څارونکی او معذب اوسه. دغه څیزونه کوچنیان د ژوندانه په اوږدو کې نه هیروي، ښایي د هغوی ترمنځ په توپیر کولو سره د هغوی په منځ کې کرکه او کینه وکري چې ستا د مړینې کلونو کلونه وروسته به هم دا ادامه لري. خپلو اولادونو ترمنځ توپیر مه کوه چې یوه ته ورکړه کوي او بل ته نه کوي، یوه سره مینه کوي او بل سره نه کوي، یوه ته مجازات ورکوي او بل ته نه ورکوي، نو د خپلو اولادونو ترمنځ به ته کرکه او نفرت وکري چې ستا له مرګه به وروسته کلونه کلونه د دوی ترمنځ دا ادامه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې لور فاطمې او علي رضی الله تعالی عنه په کور کې ناست. زامن حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما په بستره کې ویده ول. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه له خوبه راویښ شو او د اوبو غوښتنه یې وکړه. حضرت علی کرم الله وجهه همدارنګه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پورته شول چې حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ته اوبه ورکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي پرېږدئ چې زه هغه ته اوبه ورکړم، تاسې مه ورکوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوبو پسې لاړه، اوبه یې راوړې، په لاره را روان و چې حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ته اوبه ورکړي چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه راپورته شي او هغه له حضرت حسن رضی الله تعالی عنه څخه مخکې شو چې اوبه وڅکي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل نه، اول به دې اوبه ورور ته ورکوم، هغه اول اوبه غوښتې وې، ته اول نه دې غوښتې. آیا ومو لیدل چې عدالت تر کومه حده پورې دی؟ چا چې لومړی غوښتنه وکړه لومړی اخلي، یا له هغه څخه اجازه اخلو چې دې خو لومړی غوښتنه کړې ده دې ته یې ورکړم کې تا ته درکړم. نو که د خپلو اولادونو ترمنځ داسې عدالت وکړئ نو د هغوی ترمنځ به تاسو مینه محبت او الفت وکړئ او د هغو په زړونو کې به تاسو سره هم مینه محبت او الفت پیدا شي. او که خدای مه کړه یوه ته په بل باندې ترجیح ورکړئ نو د خپلو اولادونو ترمنځ هم تاسو کرکه وکرله او د هغو په زړونو کې به هم تاسو سره نفرت پیدا شي. نو قدرمنو اوریدونکو بیا هم وایم کله چې د خپلو اولادونو نه یوه تیروتنه وینئ زر تر زره لاس په مجازات باندې مه پورته کوئ. نرمي وکړئ، ملایمت وکړئ، د هغه بدو کړنو د عواقبو نه هغوی خبر کړئ. نور نو په کورونو کې تاوتریخوالی بس دی. تاسې ته پر نه وهلو او د کوتک پر نه کارولو سپارښتنه کوم. په ځانګړې توګه د نجونو لپاره نجلۍ ستاسو د کور میوه ده، ستاسې د بچیانو مربي او روزونکو ده او د لمسیو انا ده. هغه د دریو پوړیو ساختمان جوړوي. له همدې امله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کانت له ثلاث بنات فیؤدبهن ويرحمهن ويكفلنهن فقد وجبت له الجنة البتة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک درې لورګانې ولري او تربیه یې کړي، رحم پې وکړي او د هغوی سرپرستی او کفالت وکړي، هرومرو پرې جنت واجبیږي. صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای د الله رسوله که چیرې دوه لورګانې اوسي، رسول الله ورته فرمایي و ان کانتا اثنین، که چیرې دوه لوڼې هم وي چې هغو ته صحیح ادب ورکړي او همدارنګه په هغو باندې رحم وکړي، د هغو سرپرستی وکړي، الله به د هغو د برکته جنت ته بیایي. نو قدرمنو اوریدونکو نور نو مجازات بس دی، راځئ چې له بدیلونو څخه یې ګټه واخلو. لومړی بدیل مثبته بښنه، یعنې دا چې بچی دې پوه شي چې د هغه له تیروتنو او اشتباهاتو څخه نارامه او خفه
او ته کولی شي چې هغه مجازات کړي مګر هغه دې وبخښه په دې شرط چې بیا به هغه کار نه تکراروي. تاسو د الله رب العزت د کلام دغه آیت وګورئ، ډیر واضح دی. الله فرمایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. او هغه کسان چې خپله غصه خوري او د نورو لنډپارې بخي، داسې نیکان خلک د الله ډیر خوښ دي. ولې دغه آیت کریمه پر خلکو تطبیقوو او په خپلو بچیانو یې نه تطبیقوو؟ که چیرې د خپلو بچیانو دپاره د بخښنه او عفو ونه لرې، څنګه به د نورو خلکو لپاره بخښنه وکړي؟ ولې د خپل بچي په اړه نظر داسې دی چې هغه نه پوهیږي او د دې بخښنې تاثیر څومره دی؟ ولې د نظر د بخښنې په اړه داسې دی چې تر روزنیزو طریقو مؤثر نه دی؟ تاسو وګورئ، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې د فتح په ورځ ټول خلک وبخښل او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ورته وویلې لاړ شئ تاسو ټول آزاد یاستئ. د فضاله په نوم یو کس له هغو څخه راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې شو تر دې چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لا او شاته ورسېده. هغه په خپله چپنه کې خنجر پټ کړی و تر څو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې خنجر باندې ووهي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام د هغه خنجر احساس وکړه نو مخ یې ورواړو او ای فرمایل ای فضاله له ځان سره دې څه پرېکړه او تصمیم نیولی؟ هغه ورته وایي زه د الله ذکر کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وکتل، مسکا یې وکړه او وی فرمایل د الله تقوا دې خپله پیشه وګرځوه. فضاله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کراتو کراتو زما پر سینه لاس کش که او وی فرمایل د الله تقوا دې خپله پیشه وګرځوه. فضاله وایي مخکې له دې چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام لاس زما په سینه کیږدي، زما په نظر کې د ځمکې پر مخ تر ټولو منفور او کرکجن سړی و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما له سینې څخه لاس پورته که، زما په وړاندې د ځمکې پر مخ تر ټولو محبوب شه. ګورئ، که چیرې فضاله مجازات کېده یا کافر مړ کېده او پای به په اور کې و، مګر مسلمان شه او اسلام یې ښه شو، آیا بخښنه دې ولیده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بخښنه وکړه او د هغه نه یو جلیل القدر صحابي جوړ شه؟ زین العابدین بن حسین بن علی رضی الله تعالی عنه یو وینځه درلوده. هغې وینځې د زین العابدین په زوی باندې جوش او تودې اوبه تویې کړې. ستا په نظر له هغې سره به څه کوي؟ نو کله چې زین العابدین په غصه و، وینځې هغې ته وکتل او وینځې زین العابدین ته وویل والکاظمین الغیظ. او هغه کسان چې خپله غصه خوري، زین العابدین ورته ویلې غصه مې وخوړله. وینځې بیا وویل والعافین عن الناس، د خلکو نه بخښنه کوي. زین العابدین ورته ویلې ته مې وبخښلې. بیا وینځې ویلې والله یحب المحسنین، داسې نیکان خلک د الله ډیر خوښ دي. نو زین العابدین ورته څه وایي؟ ته مې آزاده کړې. دا یو غیر طبیعي صحنه ده. له یوې وینځې سره یې ترسره کول خورا ډیر سخت کار دی، مګر زه یې تا ته ستا د بچیانو په اړه سپارښتنه کوم. آیا په زړه کې د دې لپاره چمتووالی نه لرې چې تر دې حده پورې خپل بچی دې عفو کړې او ستا عفوه مثبته او مؤثره وي؟ نو په مجازاتو باندې زر تر زره لاس مه پورته کوه، بلکې د هغو بدیل وګوره او لومړنی بدیل یې څه شی دی؟ مثبته عفوه. نور به مو واورو قدرمنو اورېدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته. صدق شم ای نبی خیر الورا، تر نامه دی صدق شم ای نبی خیر الورا. لعلی فباتنا وقت حق یارستا په صفت کی، کڅ هم لیکي شعرونه هر وخت ستا په منزلت کی. لعلی فبیتنا وشت حق یارستا په صفت کی، کڅ هم لیکي شعرونه هر وخت ستا په منزلت کی. صلاة والسلام علیک ای
مصطفى الصلاة والسلام عليك أي مصطفى ترنام دي صدق شم أي نبي خير الورى ترنام دي صدق شم أي نبي خير الورى الصلاة والسلام عليك أي مصطفى. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دویم بدیل په خپلو احساساتو دې تاکید کوه. دا له خورا ډیرو په زړه پورې او له هوشه ډکه بدیلونو څخه یو بدیل دی او د عاطفې په لغت پورې تړلی دی. نو د دې پر ځای چې زوی ته دې ووایې چې هغه په دې او هغه کې تیروتی او اشتباه یې کړې ده، د خپل ځان په اړه دې خبرې وکړه او په خپلو احساساتو او عواطفو دې تمرکز جوړ کړه. کله دې چې په اولادونو کې بد کار ولیده نو تو وایه زه خفه یم، زه متاثره یم، زه داسې احساسوم چې د یو پلار په توګه بریالی نه وم، زه دې ناامیده کړم، زه دردمند شوم، ما ستا لپاره دا او هغه وکړل، خو آیا ته له ما سره دا کوې؟ په والله دغه غوروالی ډیر قوي دی او د ځوانانو زړونو ته په سینو کې تکان ورکوي. دغه غوروالی سپک مه ګڼه. له ځوانانو څخه یو ځوان خپل پلار ته وویل چې پلاره زه موټر د جوړولو لپاره بیایم او په 4 بجو بیرته راګرځم. موټر د 4 بجو نه مخکې جوړ شو. ویې لیدل چې زیات وخت لري نو چکر او منظرې ته ولاړه او په چکر او منظره کې دا وځنډېده. پلار ته خو 4 بجې ویلي وه چې زه 4 بجې بیرته راځم، خو دا په منظره کې وځنډېده. ویې لیدل چې 6 بجې دي. نو له خپل ځان سره تصمیم ونیو چې خپل پلار ته به دروغ وایي او د ځنډېدلو سبب د موټر جوړول بهانه کړي. دا ځوان وایي ما خپل ځان سره دا تصمیم ونیو چې مستري ماته وویلې چې موټر جوړول یوه بله ورځ هم غواړي. نو دا ځوان راځي پلار ته مخامخ درېږي او د دروغو په ویلو باندې پیل کوي. خو پلار ورته څه وایي؟ زه خفه یم ځکه چې ته دروغ وایې. زوی ورته وایي زه رښتیا وایم. پلار یې ورته ویلې ته رښتیا نه وایې ځکه کله چې ته وځنډلې ما د موټر مستري ته زنګ ووهه او د هغه نه مې پوښتنه وکړه. هغه راته ویلې چې موټر ډیر وخته جوړ شه او ستا زوی دروست. په طبیعي توګه قدرمنو اوریدونکو ځوان له ځان سره تصور کوي چې اوس به نو څه رامنځته کیږي. په تیره بیا چې پلار د مجازات په نامه یو غوړتوب او انتخاب لري نو د هغه په زړه کې به دا ګرځي چې اوس به کوتک را اخلي، ما به وهي ډبوي او رټي به مې. تاسو وګورئ پلار مجازات نه ورکوي بلکې پلار په خپلو احساساتو باندې تاکید کوي. پلار زوی ته وایي زه له تا څخه خفه نه یم، له خپل ځانه خفه یم ځکه د یو پلار په توګه زه په دې بریالی نه شوم چې یو داسې کار وکړم چې زوی مې ماته دروغ ونه وایي. که څه هم ستا په تربیه کې ما ډېرې تېروتنې کړې دي. وروسته یې خپل زوی پرېښود او له ځانه سره تصمیم ونیوه چې کور ته به پیاده ځم، په دې موټر کې به نه سپرېږم. دا زوی وایي زه په خپلو اوښکو کې ډوب په کراتو له موټر څخه راکېوتم او له خپل پلار څخه مې وغوښتل چې په موټر کې سپور شي. کاشکې زه یې مجازات کړی وای، هغه داسې کار وکړه چې تر مجازاتو بدتر. هغه پلار په خپلو احساساتو تاکید وکړه او هغه ځوان دا تصمیم ونیوه چې تل لپاره به بیا زه خپل پلار ته دروغ نه وایم. وګورئ قدرمنو اوریدونکو دا طریقه او په خپل ژوند کې دا پلي کړئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه طریقه کاروله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمتګار انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې زه 10 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وم. هیڅ کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما ته په دې 10 کلو کې اف ونه ویل. که ما یو کار کوه رسول الله ونه ویل چې ولې دغه کار ترسره کړی او که مې یو کار نه کوه رسول الله ونه ویل چې ولې دغه کار نه دی ترسره کړی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څنګه تربیه کړ؟ تاسو سره به سوال پیدا کېږي. ځینې نور غوروالي او انتخابونه هم شته. دغه داستان چې انس رضی الله تعالی عنه خبرې توضیح کوي هغه تاسو ته ډاړی کوم، تاسو یې واورئ. حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیږلم چې د هغه لپاره یو کار ترسره کړم. یو کار پسې رسول الله ولیږلم. کله چې هغه کار پسې لاړم په لاره کې مې کوچنیان ولیدل، له هغوی سره مې پر لوبه پیل وکړ.
او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر مې هیر که. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې په لوبه کې بوخت وم یو سوری مې ولید چې زما د شا له لورې څخه راغی، ودرېد او لاس یې زما پر شا کیښود، مخ مې ور واړوه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مې ولید. کله مې چې ور وکتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته مسکی دی او فرمایي مګر ته مې لیږلی نه وي زه د غوږه ونیولم. نو ما ویلې ای د الله رسوله اوس ځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شه او هغه ته یې وویل مګر ته مې لیږلی نه وي، یوازې همدومره. نو قدرمنو اوریدونکو، کله چې زموږ او زموږ د بچیانو ترمنځ عاطفه وي، دا عاطفه د لرګي تر واکمني او سلطې قوي ده. تر ویرې، وهنې او مجازات زیات د مینې او محبت په وسیله کولی شو چې زموږ د بچیانو پر عقلونو او زړونو واکمني وکړو. آیا ومولیدل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له حضرت انس رضی الله تعالی عنه سره څه ډول چلند وکړ؟ چا چې دغه داستان موږ ته وړاندې که حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی، ځکه چې پر هغه یې تاثیر واچوه. که نه سربیره پر دې چې په هغه وخت کې یوازې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه عمر 10 کاله و، خو موږ ته یې تر نننۍ ورځې پورې راورسوه. که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مجازات کړی وی، ښایي دغه داستان یې موږ ته وړاندې کړی نه وی، یا یې د عقلي او سلبي تاثیر له مخې وړاندې کړ. نو قدرمنو اوریدونکو، راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو ته وګورئ او په خپل ژوند کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طریقې پلي کړئ. زموږ کورونه به زموږ لپاره جنتونه وي. خو په تاسف سره باید ووایم چې موږ لا تر اوسه پورې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له مبارکو طریقو څخه خبر نه یو، نو څنګه به هغه په خپلو کورنیو کې پلي کړو او کورونه زموږ لپاره جنت وګرځي. الله دې موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له طریقو نه خبر کړي او موږ ته دې توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طریقې په خپل ژوند په خپل کورنۍ کې پلي کړو تر څو زموږ کورونه زموږ لپاره جنتونه وګرځي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. تر نامه دې صدقه شم ای نبی خیر الورا. الصلاة والسلام عليك أي مصطفى، الصلاة والسلام عليك أي مصطفى. ترنامه دي صدقه شم أي نبي خير الورى، ترنامه دي صدقه شم أي نبي خير الورى. څوک چې یو ځل درود ووایي ورته باندې نازنینه، په خلوص په صداقت په محبت د زړه په مینه. څوک چې یو ځل درود ووایي ورته باندې نازنینه، په خلوص په صداقت په محبت د زړه په مینه. لاس رحمت لوی څښتن نازلوي پر هغه چا، لاس رحمت لوی څښتن نازلوي پر هغه چا. تر نامه دې صدقه شم ای نبی خیر الورا، تر نامه دې صدقه شم ای نبی خیر الورا. الصلاة والسلام عليك أي مصطفى، الصلاة والسلام عليك أي مصطفى. ترنامه دي صدقه شم أي نبي خير الورى، ترنامه دي صدقه شم أي نبي خير الورى. ستا یا نستا صفت ستا یادوانا چې کینوي، ستا د ذکر ستا د فکر پیرزویانا چې کینوي. ستا یا نستا صفت ستا
یادوانا چی کی نوی ستا د ذکر ستا د فکر پیر زویانا چی کی نوی هم هغه نمراد محفل دی لارزشت معرب هم هغه نمراد محفل دی لارزشت معرب ترنام دی صدق شم ای نبی خیر الورا ترنام دی صدق شم ای نبی خیر الورا الصلاة والسلام عليك أي مصطفى الصلاة والسلام عليك أي مصطفى ترنام دي صدق شم أي نبي خير الورى ترنام دي صدق شم أي نبي خير الورى لظاهر تر باطنا لسرات تر سرات حق سبحان فخبل قدرت یہ تیار کړی لرحمت لظاهر تر باطنا لسرات تر سرات حق سبحان فخبل قدرت یہ تیار کړی لرحمت